السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو ته به د سکرین باندې دغه پکچر ښکاري، دا د مینو خان مینو پکچر دی. دې به تقریبا یو 5-6 میاشتې مخکې چې دی دا به عمرې له هم تلو. دې ډېرې ښکلې ویډیوګانې به کولې، د دې ډېر فین فالوورز وو. خو چونکې دا کله د ټیک ټاک دنیا ته راغله، دې په ټیک ټاک باندې لایو ویډیو سټارټ کړه. دې د ټیک ټاک نه دغه ډالر پیسې ویل دی چې یاره د ټیک ټاک نه هم د لایو په ذریعه باندې پیسې سړی ګټلی شي. نو هغې خپل عزت ختم کړو. هغې چې دی نو په معاشره کې یو ډېره ګندګي پیدا کړه. خو تاسو نن سبا وګورئ که نه، دا لایو راشو دې ته دغه نن سبا د ټیک ټاکران ینګ جوانان چې کوم دي لایو له راشي، دې ته کوم قسم خبرې کوي او دا ورته کوم قسم خبرې کوي. چونکې ما به هغه خبرې تاسو ته د ویډیو کې هم پلی کړې، خو چونکې موږ دغه کوشش کوو چې یاره موږ داسې دغه باندې د خپل ملګري پوه کړو چې یاره زما د اواز څوک اوري، زما د اواز مینو خان مینو ګوري یا داسې نور ټیک ټاکران ګوري چې یاره هغو په ټیک ټاک باندې راشي دغې جینکو سره هغو یو بل چې دی نو مختلفې کنځلې یو بل ته کوي، مختلفې ډیمانډونه یو بل ته کوي. نو د الله دپاره د الله د رضا دپاره دغه کارونه پرېږدئ، راوځئ او جینۍ ته چې دی که نه دا ټیک ټاک نه دی لاود، داسې نور دغه هم د هغې د اواز چې دی دا هم دغه دی حرام دی چې یاره یو بل کس یې واوري. خو تاسو ټولو ته وایم تاسو پښتانه یې، موږ هم پښتانه یو. یاره زموږ د پښتنو داسې غلط تصویر ولې هغې انګریزانو ته هندوانو ته ښودلی کېږي چې یاره تاسو وګورئ یو انګریز یا یو انګریزې به دا چېرته نه وي کړي چې یو بل یې په ټیک ټاک باندې کنځلې په لایو ویډیو کې کنځي یو بل، یا یو هندو به هم چېرته د یوې هندوې سره دا کار نه وي کړی، یا به یو پنجابي د یو پنجابۍ سره دا کار نه وي کړی چې هغوی یو بله کنځي. خو تش زموږ پښتانه دي، هغوی صرف د ګفټینګ په وجه باندې هغوی د دغې ګنده خبرو د لاسه په دغې باندې ځانه پیسې ګټي. نو د الله د رضا دپاره او الله ته وګورئ، دغه کنځلې مه کوئ، مینه راوړئ. پښتانه خو مینه ناک خلک دي، یو بل سره مینه کوئ. نو دغه ما ته ګوره ویډیو ده، که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې بښنه غواړم. خپل خوږ ورور احسان له ورکړه اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.